دونه مونږ وکړو. اوس په دې کې ما یو بای بټن دلته هېره کړی، بای بټن پکې ایډ کړو. دلته کې به زه ایډ کوم او هغې ته به بټن کلاس اپلای کوم او بټن بای کلاس ورته اپلای کوم او دلته کې به ټکسټ ولیکم بای. هغه بټن دلته راله. اوس دلته کې چې دې ته ټاپ ته لږ سپیس دی، باټم ته هم سپیس دی او دا چې دا ډېر جوخت دی. بلته نو دې پروډکټ کار 2 باندې به زه پیډینګ اپلای کوم. پیډینګ ورته اپلای کوم چې 15 پکسلز and 3 پکسلز ورله لیفټ رائټ ته اپلای کوم، 15 پکسلز ورله ټاپ باټم ته چې دا 15 پکسلز دی که 20 پکسلز دا کنفرم کوم. دا 20 پکسلز دی. لږ به نور سیوا کوم، 20 پکسلز پیډینګ ورته ټاپ باټم ته اپلای کوم. اوکې دغه ورته اپلای شو، سایډس ورته هم لږ دغه اپلای شو. اوس دا کم ټکسټ چې دی دا د پکچر سره ډېر جوخت دی. نو چې دې ته مارجن لیفټ زه اپلای کوم، دا څونه کم ټکسټ ډیو چې دی دلته کې به لږ سپیس وشي. هغه ټکسټ ډیو چې دی دا پروډکټ ډسکرپشن دی. نو زه به ویم په پروډکټ کار 2 کې چې کوم پروډکټ ډسکرپشن دی هغې ته د مارجن لیفټ اپلای شي 5 پکسلز. دې ته لږ شانتې دغه اپلای شو. بیا دا کم ټکسټ چې دی دا دغه شانتې بولډ نه دی او غټ هم نه دی. دې ته به زه دغه کلاس اپلای کوم. دلته کې دا ټکسټ چې ما بولډ کړو په دې تیر کارت کې نو دا د کرنٹ پرایس باندې ما دا پراپرټي اپلای کړو. خو دلته کې ورته ما کلاس دغه کړی دی اپلای کړی چې صرف په کارډ 1 کې به کرنٹ پرایس باندې. دلته کې ورسره زه کارډ 2 هم سپیسیفای کوم ځم چې په کارډ 2 کې هم کم کرنٹ پرایس چې دا غیر هم دغه شانتې بولډ سایز شي. نو سایز بولډ شو خو دې ته ټاپ او باټم ته لږ سپیس دی او دلته کې نشته. نو دا کم پرایس دا پیراګراف ټیک چې دی دا یې پروډکټ پرایس دې ته به زه پیډینګ اپلای کوم. زه ویم چې په پروډکټ کارت 2 کې چې کوم پروډکټ پرایس دی دې ته د پیډینګ یا مارجن څه ورته اپلای کوم. مارجن به اپلای کوم ټاپ او باټم ته ورته 15 پکسلز مارجن اپلای کوم او لیفټ رائټ ته 0 پکسلز. نو د دې سره دا سنټر ته شو. دا نایسلی ارینج شو هغه شان څنګه چې دلته کې وو. اوس دلته کې دوه دقه شانتې سیم کارډ زما دوه نور پکار دي. نو HTML کوډ ته به راشم. دا څونه کارډ چې دی کالم 1 of 3 په دې کالمز کې دا دی. هغه نور کالم چې دلته کې ما جوړ کړو هغه مې ریموف کړل او دا کارډ به زه دوه پیرې ډوپلیکیټ کړم، 1 2. نو دوه پیرې دا راغله او ایمیجز به کې دلته کې چینج کړم. یو کې به 2 ایمیج ورکړم، بل کې به 1 ایمیج ورکړم. نو دلته کې مختلف درې پروډکټس شو. اوس پسې نیکسټ سیکشن کې موږ څه کوو. اوکې دا شو خو دې دلته کې لاندې ما دا سپیس لږ کم دی او دا پیډینګ ما دې دلته کې سیوا کړی دی په هغه دغه کې. نو دا کم سیکشن چې دی دلته کې که زه پیډینګ وغواړم نو سیوا به یې وکړم. پیډینګ به دلته سیوا کوم. خو تاسو پکې یو نوې پراپرټي هم زده کړئ چې پیډینګ په بله طریقه باندې مطلب نوی فارمیټ کې هم دغه شان هم اپلای کړی شو 3 ویلیوز کې. نو چې زه 3 ویلیوز ورکړم دا به څنګه کار کوي. فرض که دې له ما ورکړو زه یم چې ټاپ ته دې ته 500 پکسلز پیډینګ راشي. دویم پیډینګ چې وله زه ورکړم زه یم چې لیفټ ته دې ته 100 پکسلز پیډینګ راشي. بل والا زه ورکړم زه یم چې دا باټم ته راځي که نه باټم ته دې ته 50 پکسلز پیډینګ راشي او لیفټ سایډ ته دې ته راشي فرض کا 200 پکسلز پیډینګ. نو په دې باندې مختلف د ټاپ نه پې 500 پکسلز پیډینګ اپلای شو. دا چې دی د رائټ سایډ نه دې سایډ نه ورته 100 پکسلز اپلای شو. بیا د باټم نه ورته 50 پکسلز او د دې سایډ نه ورته 200 پکسلز. که دا فرض که زه سیوا کم دا 400 پکسلز کم د دې سایډ نه دې ته 400 پکسلز اپلای شو. ټاپ نه ورته زه 70 اپلای کوم، د دې یو سایډ نه ورته نه اپلای کوم. نو اوس ورته دې سایډ نه پیډینګ نشته، د ټاپ نه چې دی دې ته د دې لیفټ سایډ نه 400 پکسلز پیډینګ اپلای شو. نو که د دې سایډ دا پیډینګ زه لرې کړم نو اولنی پیډینګ به ټاپ سایډ ته اپلای شي
دویم ویلیو به دې سایډ ته اپلای شي رایټ سایډ ته دریم ویلیو به دې باټم سایډ ته اپلای شي او څلورم ویلیو نشته نو دې سایډ ته به نه اپلای کېږي زیرو به شي اټومیټیکلی نو دې ته دې سایډ ته هم اټومیټیکلی زیرو اپلای شو که زه دلته کې زیرو ولیکم نو هم زیرو اپلای شو خو د لیکلو ضرورت نشته ځکه چې لیکلو نه بغیر ورته هم اپلای کېږي نو دغه شانتې چې موږ درې ویلیو سپیسیفای کړو نو ټاپ رایټ باټم ته اپلای شي لیفټ سایډ پاتې شي اوکې د دې پیډینګ وشو نیکسټ سیکشن به پسې بیا جوړو دا یو